او که چا سره چېرته یوه توله سونا یا 2 تولې سونا ده آیا په دې کس سړي یا ښځه باندې قرباني کول واجب دي که واجب نه دي؟ په دغې ټوله مسله باندې انشاءالله مختصر وخت کې لږ وخت کې ستاسو دماغ خلاصول غواړم. دلته توجه کوئ انشاءالله په اسانه به هر سړی په خپل نصاب باندې پوه شئ. د ټولو نه مخکې اول په دې خبره باندې ځان پوه کوئ دا 2023 دی، شپږمه میاشت او 21 تاریخ دی. په دې تاریخ زمونږ سره د فی تولې چاندي قیمت چې دی 2584 روپۍ دی. یعنی یوه توله سونا چې په بازار کې په 21 جون 2023 باندې کوم قیمت دی هغه 2584 روپۍ دی. زمونږ چې نصابونه ګورو نو یا خو بچا سره مستقل 2 تولې سونا وي، کو چا سره 2 تولې سونا شته په دې خو قرباني کول واجب دي، او کو چا سره سونا نه وي دې سره 52 تولې چاندي موجود ده نو په دې باندې قرباني کول واجب دي. او کو چا سره نقد روپۍ دي نو 1,35,660 روپۍ پکار دي. کو د چا په ملکیت کې 1,35,660 روپۍ وي په دې قسمانه قرباني واجب ده، او کو دا وسره نه نو قرباني په واجب نه ده. اوس یو کس د سیده چې داغي سره د نصاب برابر نه دی، یو توله وسره سونا ده وسره لګي پیسې دي، یا مثال 2 تولې سونا ده وسره لګي پیسې دي، آیا په دې خلکو باندې قرباني کول واجب دي کو واجب نه دي؟ دلته زمونږ د احناف خپل کې اختلاف دی. یو مذهب د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی، دا مذهب اسانه دی، په دې کې دومره مسله نشته دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وی زم بالقیمت بکو. د زم بالقیمت دا معنی کو چا سره یو توله سونا شته دی او دې سره اخوا روپۍ شته یا وسره چاندي شته، ا چاندي کو هر څومره دغه پیسې کو هر څومره دي، زر دي 2000 دي، دغه به مونږ دې سره وځي کو به د نصاب ته رسیدله 1,35,660 روپۍ برابرېدلې نو په دې قسمانه قرباني کول واجب دي. اوس کو په دې زمانه کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب ته ګورو نو بیا خو په هر چا باندې قرباني واجب ده، بیا به هر سړی قرباني کوي. نو دا په دې زمانه کې لږه ګرانه ده. یو د صاحبینو مذهب دی هغه وی ذم بالعذاب کو، هغه د ذم بالعذاب مسلم ډیره اسانه ده، په دې باندې ځان پوي کې ګرانه نه ده، اسانه مسله ده. ګوري یو توله سونا چې دا نو دا برابر ده د 2 تولو چاندي، د دې تقسیم منګه کو په اسانه باندې. یو سړی یا یو ښځه د هغې سره نیمه توله سونا وسره شته دی، دینمې تولې سونا د پاره څومره پیسې پکار دي؟ دا نیمه توله سونا چې دا برابر ده د 3 تولو چاندي. دې سره موږ چې ګورو قیمت ګورو یا چاندي ګورو نو موږ سره یو کم 50 تولې چاندي پکار ده یا د یو کم 50 تولو چاندي قیمت پکار دی. نو یو کم 50 تولو چاندي قیمت چې موږ لګولې دی موږ ضرب کړی دی په 2584 کې، دلته موږ سره برابرېږي 1,26,616 روپۍ. نو کو چا سره نیمه توله سونا په کور کې شته دی، کو سړی وي کو ښځه وي هغې سره پکار دی 1,26,616 روپۍ. کو دا ورسره نه نو په دې کس باندې یا په دې ښځه باندې بیا قرباني کول واجب نه دي. کو یو چا سره 1 توله سونا ده، دا 1 توله سونا برابر د 2 تولو چاندي و ده، د 1 تولې سونا سره دلته 45 تولې چاندي پکار ده یا د دې قیمت پکار دی. قیمت یې څومره دی؟ موږ چې 45 لزره ورکو په 2584 کې دلته راوځي 1,10,1502 روپۍ. نو کو چا سره یو توله سونا شته دی دې سره پکار دی 1,10,1502 روپۍ. نو په دې کس باندې یا په دې ښځه باندې قرباني کول واجب دي. او کو دا موجوده قیمت وسره نه نو په دې کس باندې قرباني کول واجب بیا نه دي. کو چا سره یو نیمه توله سونا ده، دا یو نیمه توله سونا چې دا برابر د 2 تولو چاندي، دلته دې سره 2 تولې چاندي پکار ده یا د 2 تولو چاندي او قیمت پکار دی. موږ چې ول ضرب ورکړل دی په 2584 کې هغه زموږ سره راوته دی 1,08,1530 روپۍ. نو کو چا سره یو نیمه توله سونا شته دی هغې سره 1,08,1530 روپۍ پکار دی. نو کو دا وسره به قرباني په واجب ده، کو دا وسره نه به په قرباني واجب نه ده. چا سره 2 تولې سونا شته دی نو 2 تولې سونا سره دې سره پکار دی 99,484 روپۍ. چا سره 2 تولې سونا شته دی دلته پیسې پکار دی 90,440 روپۍ. کو چا سره 3 تولې سونا ده، د 3 تولې سونا سره پیسې پکار دی 81,396 روپۍ. کو چا سره 3 تولې سونا ده دې سره پکار دی 72,352 روپۍ. کو چا سره 4 تولې سونا ده دې سره پکار دی 63,308 روپۍ. کو چا سره 4 تولې سونا ده دې سره پکار دی 55,000
زره 240 روپۍ پکار دي کو چا سره 15 تولې سونا ده دله پکار دي 15 زره 210 روپۍ پکار دي کو چا سره 15 تولې سونا ده دله پکار دي شپږ دي زره 100 روپۍ کو چا سره شپږ تولې سونا ده د سره پکار دي 20 زره 120 روپۍ کو چا سره شپږ نیم تولې سونا ده د سره پکار دي 80 زره 80 روپۍ او کو چا سره و تولې سونا ده نو د سره پکار دي دریم تولې چاندي دغه قیمت د سره پکار دي 9040 روپۍ پکار دي خو یادو ساتي مسلمانانو دغه پیسې صرف نه دي کو د چا په کور کې د ضرورت نه زیات سامان شته دی دغه د ضرورت نه زیات سامان به حسابيږي مالی تجارت به حسابيږي دغه ټول کوچې ته 1,35,660 روپو ته رسیږي په دې خلکو باندې قرباني کول واجب دي او کو چا سره دغه نصاب نه برابرېږي به په دې باندې قرباني کول واجب نه دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.